السلام علیکم پیان امید لرم چې ښه به یې او برابر به یې. یو ځل بیا د حکیم صاحب سره ناست یو او اوس پکې یو بله یو چاربیته اورو صحیح ده. حکیم صاحب دا چاربیته تاسو د میانلس یو د هر څه وکړي خو د چاربیته او د ټپې دا پکې څه ته وایي لږه ها چاربیته او ټپه تا نه ده اورېدلې چېرته؟ نه ده که نه میانلس ډېر وشو خو د چاربیته مې زندګي نه ده اورېدلې دا څه ته وایي. دا به اوس واورې دا چاربیته چې دا پخوا د مشرانو په چاربیتې او دا ټپې خوښولې. اوس مطلب دا دی چې اوس دا خلک نوي راوتي دي دا په دې دغه نه پوهېږي دا لنډې لنډې شیزونه دا ګډې وډې وایي خیال دی هر که چې زه تا ته د ټپې او چاربیته او د دې په اندازه تا پوه کړم چې دا دې ته وایي دا ټپه ده. دنیا به ولې کولې نورانیږي دنیا به ولې کولې نورانیږي بازار کې ګرځي ګرځي زنانا زنانا سر تور سرونه لاړه هغه زمانه لاړه هغه زمانه لاړه نو چې زنانا به د خاون عزت ساته دا ټپې دي زرپا اصیله او ښځه ورکه زرپا اصیله او ښځه ورکه ځان ته به ګوري ستا به ډېر قدر کوي دنیا پانی دا خیرو بکی ارمان کنا وور بیان یا دنیا پانی دا خیرو بکی ارمان کنا وور بیان یا دنیا پانی دا خیرو بکی ارمان کنا وور بیان او یا قربان نو کیسه درته کومه د شدید او د شداد دا دواړه وغیر دي نه بل د پلار نامه یاد دا دواړه باچیانو ښکاره پدره جهانو شدید تی وایه مړ شو شداد پاتې شو دلبره قیسه واوره د سره نو شدید تی ژوندی پاتې دا حکمتو د سبحان ډېره للن به نوکران تر مشرق یوه ورځ پیراله خود ویلی شدات یو نسیات کوم تا تا کدی راوړو ایمان خالق بدر کاندی جنت دل در بکاندی اوری کدی راوړو ایمان پدیو کباور په وسن باندې پوری سانی نشته په جهان د حال شا خبرو شدات ویلی هدا نور ما سره کار ملره دکې اختیار ملره زه خو د خدای اسکل نه غواړم جنت کنا لرم دولت کنا جنت به جوړ کړم په خپله دا صحت کنا ډېر مې قوت کنا د عالمانو اورېدلی مې بیان دی جنت آسان دی بیا یې راغونډ کړه د ټول کلي مشرانو ګوره ټول وزیرانو ګوره چېرته ځای خوښ کړئ چې جنت ورپکې ساس کمه زه ښار به آباد کمه زه هغه راغونډ شو د شدت په اجازت باندې هغه صحت باندې ادم له لاړه ځای خوښ کوم زیدار کنا شورې که کار کنا چې پراست کې خزانه به چا لیدله کنا دی به راوړله کنا د سرو سپینو اټاله یې ودروله کنا راجمع یې کړله کنا بیا یې راجمع په عزت که استادانو ګوره واوره بیان بیا یې راجمع په عزت که استادانو ګوره واوره بیان یا دنیا پانی دا خیرو بکی ارمان کنا واور بیان او یا زارزار نو سلوی گزا ازمکا بیا بنیاد لگلا جوارا دلاندی مرمر کڑ بیا سپین کڑ پیدا برا دیوالی چې پوره کو 150 غزه لوړ کو یو تخته د سرو بل د سپینو ویارانو ډېر پوه استادانو بیا په هرې و دیوال زرمانه یې کړې سنبال شیدا ډېر رات شو خوشحاله شدادو په خوشحالۍ کې بیا په هرې و ماڼۍ کې زر نشانې برابر کړه ښه پرشونه یې وله ورکړه
نو کړکۍ ارزومند هر مقام کې ځلېدلې ساو د زمرودو د هغو دې ویشتل شه چې چا نه وي لیدلې ستنې وي د جبرجدو خیسته باغونه پکې جوړ کړم دیدار کنا واوره ګفتار کنا دا ونې سټې جواهر څنګه د سرو وینا پنندارو وینا د جبرجدې ولا پاڼې برابر کړلې خیزې ورکړلې په زمرودې چړاوه غسر زر کړلې خیزې ورکړلې پار یو باغ کې څلور ولې روانې کړلې ډېرې حیا نکړلې لاول د شعر او دویم شادریم شرابونه څلورم آبونه څلور میدان پکې جوړ کړم دیدار کنا واوره ګفتار کنا ار یو میدان کې کرسۍ سلزره زرینې وي د رنګ سپینې وي اره کرسۍ باندې سلزره خوندونه کلا ښایسته امونه کلا ښایسته ښایسته جونه زلمې کړه را جمع کنا د هر حرمه کنا چې د ښایستانې نه وه په جهان وګوره اور بیان یا چې د ښایستانې نه وه په جهان وګوره اور بیان یا دنیا پانی د اخیرو بګي ارمان کنا اور بیان نشیدات شلو بیدار جنت می کو تیار پوزونه کړه راغون په شوار اوس کې ویل ورزما خبر نه و د غما نو بیا واړه مقرر شو د جنت توري غلمان شیدات شلو بیدار جنت می کو تیار پوزونه کړه راغون په شوار اوس کې ویل ورزما خبر نه و د غما خبر نه و د غما حکم کو پاک جلیل ارزایل ته پتا جل چې زرا ونه کېډل زرور کوشا پیاو دم یو आवाज کا د قهر غلامانو ته په جهر چټول مرشیدا سات د خالق ادا جنت ارزایل ور پسې راغی خبره ما دي د حالت ویشتناتی شو پاتې نورې مړکړه هغه ساتې بیا شداد د یو غلام سپا سور شورا روان لیدوله د جنت ناګای د جنت پورې کې ولید یو ځوان د شو په هایبت بیا ملائک ورته ویل چرته روانې نه څومره ناندانې نه شدات ویلې د جنت کې داخلېږم زه پکې اوسېږم زه هغه ویلې د خاوند اجازت نشته دی تاله جنت نشته دی صادر نه اخلم په جمدون کې د قسمت نشته دی تا ته مولت نشته دی شدات ویلې ارزایله لږ مولت وکته دا اجازت وکته چې یو ځل وینم جنت سامي بیا قبض کا قبول مې هر رس کا یو وخت پای چې رکاب ته وروچه تکړه سایت قبض کړه پزمکا ولید وین لید جانانو ګورا اور بیان یا پزمکا پریوت وین لید جانانو ګورا اور بیان یا دنیا پانی دا اخیرو بګي ارمان کنا اور کلا غریبا کلا خاناشي چې په ټیکسي کې را روانه شي کلا غریبا کلا خاناشي چې په موټر کې را روانه شي کلا غریبا کلا خاناشي چې په موټر کې را روانه نو پزمکه باندې پریوده دنیا نه په سفر شو د غم په جال کې پریوده سوای چې سقر شو وسقر شو مقام کما واور کلام خواري اسی لاړ وین لید جانان تلاړ پارمان تلاړ پارمان په دوزخ کې شو داخل حکم کو پاک جلیل ارزایل ته پتا جل زرور کو شا پیاو دم ارزایل ور پسې راغی زری وکړلو پیغاګه رښتیا مې دی ویل راول وې د پزمکه د دنیا نه وکوتاګه ټول مړ شو پیاو زلا د دنیا لاړه دوزخونو کې به کورینا شپه به پیورینا جنت اخلاص کو د شدت د غلامانو نه د ګمراهانو نه هغه جنت په زمین باندې کوښکتانو ورکشو پتانو اچاونه لید خبره هم د حقیقتانو د مایتانو علیمان اصل کې و جنت واینا بیا اتم ستاینا دا سنجان د خلینا وتی چې الفاظ دي په شر ساز خاص په مانو به پويږي علیمانو ګورا
ور بیان خاص په مانو به پوهیږي علیمانو ګوره ور بیان یا دنیا پانی د اخرو بګي ارمان کنا ور بیان یا دنیا پانی د اخرو بګي ارمان کنا ور بیانو فلم ډېر لکه ودرېدولو ډېر یو عبرتناک والا دغه او ډېر یو ښایسته چاربیته یې وویله. نو امید لرم چې تاسو که زموږ په دې پیج کې نه وئ نو دا پیج ورسره لایک کړئ او ضروري لایک کړئ. دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه او والسلام.